وارث ارواخاد عبدالغفار خان بابا او ملي رهبر ارواخاد عبدالولی خان د کلیزې دستوره به په 23 جنوري پېښور کې نمانځل کیږي. د کومې لپاره چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا تیاریانې له وړاندې څخه روانې دي. د سوات مټې تحصیل وکیلانو د یادې کلیزې دستورې په اړه لټون نیوز سره خبرې اترې کړي. راځئ چې وایو. نو په 23 تاریخ باندې د عبدالغفار خان بابا او د خان عبدالولی خان بابا د دوړو برسی ده، ځکه چې د دوړو په دغه ورځ باندې وفات شوی دی. نو موږ خو ANP ولو او ان شاء الله تعالی په جوغ درجو په ګټ تعداد به خیر د خپل مشرانو په خله باندې روانډیو په ټوټه کالام کې او په 8:30 بجې به دغه ځای یو زبردست جلوس روانیږي او پېښور ته وځو. د خیره اول خو زه د خپل لټون ټي وي چې دی کنه د دې ډېر زیات مشکور یم، ځکه چې د پکې خانیزم او خو بد پکې نه کړي، خو دغه چې بنی آدم دی ولا چانس ورکړي چیر دی په دغه باندې راشي نه. دا ستاسو په دغه باندې ډېر لوی غټه خېګړه ده د قام سره، او په دې کې داسې دا کم کسان چې ځان ته ډېر لوی او یا پیسې ورکوي یا څه ورکوي په میډیا باندې راځي او په دغو کردار په معاشره کې نه وي، خو په میډیا دغو کردار ډېر زیات وي. او زمونږ ټایپ خلک چې دی نه دا بیسک روټس دا موږ په باقاعده خلکو سره په رابطه کې یو. نو موږ ته به کوم چې ستاسو په وجه چانس میلاو شو، زما په شان نورو خلکو ته ومیلاو شي که خیري. زه عوامي نېشنل پارټۍ ټولو کارکونانو ته دا درخواست کوم چې ګوره دا ملک داسې دی چې په دې کې به ته خامخا یو طرف ته دا پښتو ژبه چې ده او د دې پښتو لږ عزت په ساتل غواړي. ولې چې په دې ملک کې موږ اوسو کنه دا خو زموږ ملک دی، بیا پکې موږ پښتانه یو، بیا موږ چې دی نو د ANP عوامي نېشنل پارټۍ د پلیټ فارم نه لګي یو، بیا په هغې د عبدالغفار خان او د اسفندیار ولی خان او د ایمال ولی خان او د خان عبدالغفار خان د هغې کردار دی په هغې کې. نو بیا موږ ټولو له پکار دي چې موږ ښه په ایماندارۍ سره زه ټولو خلکو ته اپیل کوم چې د عوامي نېشنل پارټۍ څومره کارکنان دي چې په 8:30 بجې باندې دغې چوټه کالام ته په 8 راشي او په 8:30 به زموږ مشران موږ ټول وځو. نو دا به یو قسمه زمونږ ښکلوالی ښکاره شي، یو یحتي به ښکاره شي، یو زمونږ یو اتفاق به ښکاره شي. نو په دې وجه باندې که دا وشي نو ډېر به ښه او زه هغو ته اپیل کوم چې داسې دی. انشاءالله په 23 تاریخ باندې چې زمونږ کومه باچا خان او د ولی خان بابا کومه برسی ده، نو دا به موږ انشاءالله په ښه الفاظو باندې ستایو او کوشش په زمونږ دی چې د دې ځای نه په ښه درنه قافله باندې باچا خان مرکز کې زمونږ حاضري ولګي او کم چې د هغه فلسفه د باچا خان بابا د ولی خان بابا هغه مخ په وړاندې موږ د عوامو ته د خلکو ته راوباسو، هغه موږ هغې له نور ښه په طرقې کارونه ورکړو چې د هغه فلسفه چې د باچا خان بابا هغه د خلکو په ذهنونو کې راشي چې د هغه کم منشور او د هغه کمې خبرې وي. خو د هغه د عدم تشدد چې کومه فلسفه وه هغه هم نن تاسو وګورئ چې څومره قربانیانې عوامي نېشنل پارټي ورکړلې، خو چېرته به عوامي نېشنل پارټي ټوپک نه یې راغستی. هره خبره به په مینه محبت او په امن او په تعلیم سره کړي. دا د ټول نه غټه خبره ده. پېښور ته د مټې نه د جلوس په شکل کې ځو، چوټه کالان ته به غونډېږو، 9 بجې ټیم ورکړل، د هغې نه بعد به بیا زموږ د جلوس په شکل بیا لنډاګۍ 10 بجې هلته ټول راغونډېږي، مشران به وي د پارټۍ ورکاران به وي په جوش خروش سره به د خپل رهبر په کلیزه کې به موږ حصه لو. دا به هغه یو لار ښوول، هغه د پښتنو ته یو لار ښوول او هغه یو کم موږ ته چې کوم لار ویستې ده په هغې باندې د عمل کولو موږ ته یو تلقین یې راکړلی. نو موږ به دا په جوش خروش سره منظور چې د امن د تشدد لار نه هغه نفرت کړی دی او د امن لارې ښوول او د امن د تلو لارې تلقین یې کړلی پښتنو ته، د پښتنو خپل تاریخ ته هغه نو په هغې باندې د امن سره د ترقۍ سبب ټول جوړیږي. لہذا امن چې کوم اول امن راشي نو د امن د منزلو سره به د ملک ترقي کوي، پښتانه به ترقي کوي، علاقه به ترقي کوي او خوشحالي